تازه خبر د طالبانو استخباراتي مشران اسلام آباد ته پټ سفر کړی دا چې ولې او څه لپاره جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ د طالبانو یو استخباراتي پلاوي اسلام آباد ته پټ سفر کړی او پاکستاني چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په اړه خبرې کړې دي. پاکستانی رسنۍ وايي طالبانو هم ورته منلي چې د استخباراتو عمومي ریاست د رئیس عبدالله غزنوي په مشرۍ یوه ډله پاکستان ته تللې ده. رسنۍ د سرچینو له قوله لیکي د طالبانو ولس کسیز پلاوي اسلام آباد ته له دې پیغام سره تللي چې د پاکستاني طالبانو په اړه د هغوی د اندېښنو ته به پام کیږي. له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې طالبانو د خپلو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي دي. د رسنۍ په وینا پاکستاني اړخ دا اقدامات کافي نه دي بللي او د نورو اقداماتو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني اړخ همدارنګه طالبانو ته افغانستان کې د ټي ټي پي د غړو د مرکزونو ادرسونه هم ورکړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د طالبانو یو پلاوی به اسلام آباد ته سفر وکړي. تر دې مخکې یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی و چې افغان طالبانو له پاکستان څخه د ټي ټي پي مشرانو د سپارلو په بدل کې پیسې غوښتي، خو پاکستاني حکومت او طالبانو یاد خبر رد کړ. عام افغانان بیا طالبانو ته ویلي چې د ټي ټي پي کسان کلونه د طالبانو سره مرسته وکړه، خو له کله نه چې افغانستان کې د دوی حکومت راغلی نو د ټي ټي پي ډیر شمېر مشران هدفي بریدونو کې ووژل شو، نو باید د دې مخنیوی وشي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.